د لغمان ولایت مرستیال والي وایي ځوانان د ټولنیزې رسنۍ مثبتې وکاروي ترڅو راتلونکي نسلونه یې له ښېګڼو برخمن شي. ځوانانو ته یم چې همداسې فعال او اکټیو باید واوسېږئ او د دغسې مثبتو مواردو نه باید د افغانستان په ټولو قضایاو او مسایلو کې مثبته استفاده باید سره وکړي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر همکار او ټولنیز فعال عنایت الله هیرو د آنلاین تلویزیون په څلورمې کلیزه کې وکړې. په همدې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې د رسنیو په اهمیت رڼا واچوله. زیاته کړه رسنۍ په ځانګړي ډول ټولنیزې رسنۍ باید تل د مثبتو پیغامونو لیږدونکي اوسي، حقایق په نظر کې ونیسي او ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي. د ښاغلي مظلومیار په وینا عنایت الله هیرو همداسې یو نوښت کړی چې د هیرو په نوم آنلاین ټي وي یې جوړ کړی او تل مثبت او رغنیز پیغامونه خپروي. دغه تلویزیون چې د هیرو په نامه باندې مسما دی او دا یې څلورم کال دی او د ده د تجلیل او د لمانځلو غونډه جوړه شوې ده. زه دته او تاسې درنو حاضرینو ته یې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي لکه څنګه چې د لغمان د ولایت د مجالسو او محافلو او غونډو دپاره دی مصدر د خدمت ګرځېدلی دی. خدای دې د ټول افغانستان دپاره مصدر د خدمت وګرځي او خدای دې وکړي دغه کوم خبرونه مثبت او په ځای چې دی نورو ځایونو ته دی رسوي نو د افغانستان دغسې ښه خبرونه او مثبت خبرونه د منفي خبرونو په ځای باندې زموږ ټولو غوږونو ته راورسېږي. په هر صورت زه د ولایت د مقام په نمایندګۍ باندې د دویم کس د مسؤل په صفت باندې چې دی همیشه زموږ د غونډو او کنفرانسونو خبرونه ښه منعکس کوي، خلکو ته زموږ د فعالیتونو ګزارش ورکوي او ولسونه په جریان کې اچوي. نه یوازې دا چې لغمان بلکې ټول افغانستان او حتی په امریکا او اروپا کې دا د هیرو ټي وي خلک اوري او لیدل کېږي. زه ترې شکریه او مننه کوم. مرستیال والي ښاغلي مظلومیار له نورو ځوانانو څخه غوښتنه وکړه چې نړیوالو ته د مثبت پیغام په رسولو کې همداسې نوښتونه وکړي. ورپسې د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان او د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر هم په خپلو ویناوو کې د عنایت الله هیرو د رسنیزو هلو ځلو ستاینه وکړه او نوموړی یو مبتکر انسان یاد کړ. هیرو د دې ترڅنګ چې فعالیت کوي مثبت فکر انتقالوي، کړنې انتقالوي، کلتور انتقالوي، رسمونه انتقالوي. په ټولنه کې هر سړی یو کار کوي مګر تر ټولو خلاق انسان او مبتکر انسان هغه دی چې هغه نوی کار وکړي. دغسې یو کار وکړي چې وسایل ورسره کم وي مګر ټولنې ته خیر زیات ورسېږي. تاسې وګورئ زموږ له ډېرو رسنیو سره ډېرې ښې سټډیوګانې دي، زموږ له ډېرو رسنیو سره ډېرې ښې کمرې دي، زموږ له ډېرو رسنیو سره ډېر ښه ژورنالستان دي مګر دغسې کار نشي کولی. هیرو سره سټډیو نشته ده، هیرو سره ده دا د هیرو کامره ده، مخامخ یې وګورئ نن یې موږ ته نیولې ده. یعنې د هیرو همت موږ له دغې کامرې نه معلومولی شو. پرته له دې چې دی په وسایلو په دلایلو پسې وګرځي بس ډېر لږ وسایل یې ځان ته پیدا کړي چې په هغې باندې کار شروع کړی دی. یعنې تاسې د هیرو ټي وي ده چې ورته کوم نوم ورکړی فیسبوک کې د ده د خبر کوالټي وګورئ، د ده د خبر هغه مثبت دید وګورئ، مثبت پیغام وګورئ، دا د خلکو پر روان ډېر ښه اغېز کوي. د هیرو آنلاین ټي وي د څلورمې کلیزې په لمانځغونډه کې د لغمان پوهنتون رئیس، د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک، د ملي راډیو تلویزیون امیر محب الله محب، د خصوصي سکتور رئیس انجینیر فقیر الله، د لغمان د کرکټ بورډ مشر میوند مجاهد او د ګڼ شمېر رسنیو کارکوونکو ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. په پای کې د لغمان د سینماګرانو لخوا یو تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه.